أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دی آیت مبارکه کې د روزي تعداد بیانېږي او د عذر په موقع باندې د هغې پرېښودل او بیا د هغې فدیه ورکول دې باره کې احکامات ذکر کوي. فرمای ایاما معدودات د شمار ورځې دي، یعنی روزه چې دا د رمضان میاشت هغه روزي نیول دي نو پته نه لګي کله 29 شي او کله 30 شي، نو متعین تعداد ونه وي، لیکن ایام معدودات د شمار ورځې دي، یعنی کم شی چې هغه تعداد کمی عام طور باندې هغه پشمار کې راځي، او د کم خبرې چې تعداد د کم شي تعداد سیوای پشمار کې نه راځي نو هغه زیاتی. نو فرمایي چې د شمار یو څو ورځې دي، فمن نو هغه څوک کانا چې منکم ستاسو نه مریضن بیمار، په تاسو کې که چېرې څوک بیماري د هغه دپاره بیا د روژې په میاشت کې روژه نه نیول د دې هغه جواز شته دی. نو بیماری په باره کې فقهاو ورکړي دي که چېرې داسې بیماری ده چې د روژې نیولو د وجې نه د هغه کس د هلاکت خطره یا د هغه مرض د زیاتېدو خطره ده یا د هغه مرض د ایسارېدو خطره، نو په دغه صورت کې د ده لپاره روژه نه نیول هغه جایز دی. مرض چې دی نو هغه سیوا کېږي یا مرض چې دی دا اوږدېږي او یا د هلاکت خطره، نو په دې صورتونو کې بیا د هغه دپاره روژه نه نیول جایز دي د رمضان په میاشت کې. او فرمایي چې په دې کې به د یو مسلمان ډاکټر حکیم د خبرې اعتبار کولی کېږي که یو سړی د یو سړي سره د روژې او د مانځه څه اهمیت نشته دی نو د هغه د رای اعتبار به نه کولی کېږي. هغه حکیم او هغه ډاکټر د هغه د خبرې اعتبار به وي چې د هغه سره د روژې او د مونځ اهمیت وي. نو فرمایي چې او علی سفر یا دې په سفر باندې دلته مفسرین فرمایي چې او فی سفر یا دې په سفر کې دا لفظ هغه آسانو د فی بځای باندې اعلی وي او علی سفر یا دې په سفر باندې سوري. نو فرمایي چې د دې نه معلومه شوه چې اسی د یو ځای نه بل ځای ته تلل یا د کور نه بهر کېدل هر سفر د دې نه نه دی مراد بلکې دا داسې سفر مراد دی چې د هغې مشقت وي. نو فرمایي چې فقهاو په دې کې خپل هغه اجتهاد کړی دی او د احادیثو نه یې معلومه کړې ده چې د 3 ورځو او د 3 شپو سفر وي نو د احنافو په نسبت باندې بیا یعنی دومره فاصلې چې په 3 شپو په 3 ورځو کې وهلی کېږي نو دی بیا روژه د ده لپاره پرېښودل جایز دي.
او په 3 ورځو او 3 شپو کې چې کم سفر عام طور پخوا به خلکو کوو په اوښانو باندې، نو هغه به 48 میل جوړېدو، او د 48 میل نن سبا تقریبا 73 کیلومتره جوړیږي. نو فرمایي چې دغه سفر چې کله دی په دې سفر کې دا سفر مسافت دومره اوږدي 73 کیلومتر. او بل دا ده چې دی په دې سفر کې چرته که لږ ډېر قیام کوي د هغې اعتبار نشته دی، او که فرض کې دی د 15 ورځو دپاره په یو ځای کې ایساریږي، نو بیا د ده لپاره دا ګنجایش شته دی بیا د ده لپاره د روژې د ننولو عذر ختمیږي. او که د 15 ورځو نه د کم ایسارېدلو نیت یا 15 ورځې خو په یو علاقه کې ایسار دی لیکن په یو ځای نه دی، پای کې هم کله یو ځای ته ځي او کله بل ځای ته ځي، نو بیا هم د ده لپاره د روژې نه نیولو هغه جواز شته دی. فرمایي فعدة من ایام اخر، نو شمار دی د دوی دپاره د نورو ورځو چې کله دا په رمضان کې روژې ونه نیولې د وجې د بیمارۍ نه یا د وجې د سفر نه، نو نورې ورځې د نورو میاشتو چې کومې ورځې دي په هغې کې د حقه شمار وکړي، یعنې څو ورځې روژه نه نیولې د هغې قضا دې هغه مره ونیسي. فرمایي وعلى الذین یطیقونه، او هغه کسان چې هغوی طاقت نه لري د روژې نیولو. فرمایي چې دې آیت مبارکه کې مفسرینو بحث کړی دی چې دا په شروع کې روژه چې دا لاول صرف د عاشورې روژه چې وه یو روژه دا فرض وه، بیا د رمضان روژې فرض شوې، نو پای کې اول آسانی وکړلې شوه. دا حکم د ابتدایي حکم دی چې وعلى الذین یطیقونه، او هغه خلک چې هغوی وس لري طاقت لري د فدیې یعنی مالدار یې، نو هغوی که روژه نه نیسي او فدیه ورکوي نو درسته. دا ابتدایي دور کې داسې حکم و، او بیا وروسته دا حکم راغی فمن شهد منکم الشهر، چا چې د رمضان میاشت بیا موندله فلیصمه، نو د هغې روژې دې نیسي. نو په دې آیت سره ګویا چې دا حکم بیا منسوخ شولو، لیکن فقها فرمایي چې دا حکم منسوخ شوی دی د هغه کسانو دپاره چې هغوی د روژې نیولو طاقت لري. البته که یو سړی هغه د روژې نیولو طاقت نه لري، لکه شیخ پانی، هغه کس چې هغه ډېر زیات بوډا شوی دی، یا یو بوډۍ زنانه روژه نشي نیولی، نو د هغو دپاره دا حکم دی. یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي او د هغې روژې د نیولو د وجې نه د ماشوم پی چې دي هغه متاثره کېږي، نو د هغې دپاره هم دا حکم دی چې دا فدیه ورکولی شي او روژه دې نه نیسي. نو فرمایي چې یا داسې یو بیمار چې د هغه د روغېدلو امید ختم شي، نو د هغه دپاره هم دغه حکم دی چې دوی فدیه ورکولی شي. او فدیه چې ده طعام مسکین، خوراک ورکول لی مسکین ته، مسکین ته خوراک ورکول لی. نو فقهاو د دې حساب کړی دی چې دا نیم ساع
غنم دا د مسکین هغه ګوی چې خوراک دی چې د هغې نه په دې وخت کې هغه تقریبا 2 کیلو غنم جوړیږي. کم حساب چې د سرسایې دی دغه حساب د روژې د فدیې هم دی او د مانځه د فدیې هم دی. نو فرمایي فمن تطوع خیرا او څوک چې په خوښه سره کوي نیکی فهو خیر له دا د ده دپاره غوره دی. یعنی الله تعالی خو اختیار ورکړلو که یو سړی هغه فدیه ورکوي نو دی هغه روژه نیول د ده نیولو د ده دپاره اجازه شته دی. لیکن مونږه عرض وکړلو چې د بیماران دپاره نو دغه کسان فرمایي که چېرې دوی بیا هم دوی ته وشول وروسته صحتمند شول نو دوی د دوی دپاره د روژه نیول شي دا ډېر غوره دی. وان تصوموا خیر لکم او که تاسو روژه ونیسئ نو دا ډېر غوره دی. ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ. او دا یې ځکه ذکر کړل چې دا روژه نیول چې دي د دې خپله یو فایده ده، دا د صحت دپاره هم ښه ده او دا د روحانیت دپاره هم یو ډېر مؤثر ذریعه ده چې په دې سره روحاني قوت سیوا کیږي، په دې سره باطنی مرضونه ختمیږي. نو فرمایي که تاسو روژه ونیسئ سره د طاقت نه نو دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده که چېرې تاسو پوهیږئ. ایاما معدودات ورځې دي د شمار. فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې ستاسو نه بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة نو شمار دی من ایام اخر د نور ورځو. وعلى الذین او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت لري فدیة فدیه ده طعام مسکین خوراک مسکینانو ته. فمن تطوع او چا چې په خوښه سره وکړله خیرا نیکي فهو نو دا خیر له غوره ده دپاره. وان تصوموا او دا چې تاسو روژه ونیسئ خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار زموږ دا ناسته د خپل رضا دپاره سبب وګرځي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.